هغه مهاجرین چې دلته کاناډا ته نوي رسیږي نو د کاناډا دولت دوی سره څومره مالی مرسته کوي، پناه ځای ورکوي که نه ورکوي، او دا مالی مرسته چې دا څه وخت نه شروع کیږي، تر څه وخته پورې ورکوي، او هر هغه چا چې عمرونه یې تر 18 څخه کم وي هغو ته تر څه وخته پورې مالی مرسته ورکوي، څومره پیسې ورته ورکوي، او هر هغه چا چې عمرونه تر 18 څخه زیات وي نو هغو ته څومره پیسې ورکوي او تر څه وخته پورې ورکوي. او دلته د کورونو مصارفات، کور څنګه تاسې پیدا کوئ، او د کور کرایه چې د یو اتاقه 2 اتاقه تر 3 اتاقه پورې نو د کور کرایه څومره ده، د کور مصارفات څومره دي. نو نن غواړم چې مکمل دغه موضوعاتو په اړه مکمل معلومات تاسو سره زه شریک کړم، ځکه چې اکثره چې دلته کاناډا ته نوي راشي نو هغوی سره همدغه سوچ وي چې دلته چې موږ نوي راشو موږ فرض مثال نه د کار اجازه لرو، کار نشو کولی. نو دلته که چېرته ته هوټل کې اوسېږي، هوټل کې د یوې شپې کرایه $100-200 ده. نو که چېرته دولت در سره کومک ونه کړي نو ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کېږئ او ډېر زیات مشکلات سره مواجه کېږئ. او همدارنګه چې دلته تاسې رسېږئ نو دغه د کیس پروسې دپاره چې کوم وکیل باید تاسې ولرئ، نو دغه وکیل د دولت څخه تاسې څه ډول کولی شئ چې فری وکیل باید تاسې ولرئ. نو که چېرته شخصي وکیل تاسې دلته ونیسئ نو تاسو ته معلومات دی چې ډېر زیاتې پیسې تاسو نه مصرفیږي. نو دغه مکمل موضوعاتو په اړه مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. چې کله تاسې لومړی ځل کاناډا ته تاسې ورسېږئ نو کاناډا دولت تاسو ته پناه ځای هم درکوي. دلته د وکیل دپاره چې کله تاسې کیس پروسس کوئ لومړی خو دلته پناه ځای تاسو ته ضرورت ده چې کله تاسو دلته ورسېږئ نو دلته مختلف کمپونه دي، نو هم فیمیل دپاره هم میل دپاره د دواړو دپاره شته دي. د کاناډا دولت چې دی چې دلته مهاجرین راځي ډېر زیات مختلف ډول سهولتونه ورته پرووایډ کوي. نو لومړی خو تاسې ځئ دلته کیمپونو ته تاسې ځئ، که چېرته تاسې فامیلي هستئ هم مشکل نشته، او که چېرته تاسې مجرد هستئ هم هېڅ مشکل نشته. نو چې کله لومړی ځل تاسې کیمپ ته ورسېدلی بیا هغې نه وروسته تاسې مراجعه کوئ. نو غواړم په دغه ځای کې یو نقطې ته بل هم اشاره وکړم چې لومړی تاسې دلته ورسېږئ نو هغه څوک چې غیر قانوني دلته راغلی وي، فرض مثال کوم ویزه ورسره نه وي، نو د کاناډا د دولت د قانون له مخې نو که چېرته ته 14 ورځې دلته ته تېر کړې بیا هغې نه وروسته ته کولی شې چې د ریفیوجي کلایم دپاره ته اپلای وکړې. بیا دلته مختلف ډول افیسونه دي، ادارې دي، هلته به مراجعه کوي، هلته یو انټرویو درنه اخلي، شارټ انټرویو، بیا هغې نه وروسته یو وکیل تاته معرفي کوي. نو چې کله وکیل درته معرفي که بیا هغې نه وروسته ته به خپل کیس باندې کار کوي، یو ترجمان هم درکوي، مکمل کیس چې د ولیکله بیا هغې نه وروسته چې کله امیګریشن ته سبمیټ کیږي نو مکمل دا د مالی پروسه، د پیسو پروسه، د کور نیولو پروسه مکمل دا چې کله کیس دی په امیګریشن کې سبمیټ شو بیا هغې نه وروسته اوس دغه مالی پروسې مکمل شروع کیږي. نو چې کله کیس دی سبمیټ شو بیا هغې نه وروسته UCI نمبر درته راځي. چې کله UCI نمبر راغله بیا هماغه دغه UCI نمبر به ته اخلي ځې به ویلفیر ته د مالی مرستې دپاره. نو چې کله ویلفیر ته لاړې نو هلته ستا مکمل ډیټا هغوی راجستر کوي. یو آی ډي هم باید تا سره موجوده وي، که هغه تذکره وي اوریجنل، که هغه تا سره پاسپورټ وي اوریجنل. نو دا د هلته ویوړله مکمل تا راجستر کوي. چې راجستر کړه بیا هغې نه وروسته تا ته زنګ وهي. نو چې زنګ یې درته ووهلو نو تاسو ته دوه کټګوري تاسو ته پیسې درکوي، او البته په شروع کې په 3 کټګوري تاسو ته پیسې درکوي. نو لومړی کټګوري هغه ده چې تاسو ته $625 تاسو ته درکوي میاشتې. نو دغه 3 کټګوریانو ته بیا راځم چې همدغه په یو میاشت کې ټول ورکول کېږي. لومړی کټګوري ده چې $625. نو $625 ستاسو فقط د خرچ و خوراک دپاره دي، چې فقط خرچ و خوراک دپاره. که چېرته تاسې په کیمپ کې اوسېږئ نو دغه $625 تاسو درکول کېږي. نو دغه 2 کټګوریانو چې اوس یادونه کومه وروسته نو هغه 2 کټګوریانو پیسې تاسو ته نشته، ځکه چې تاسې کیمپ کې اوسېږئ، کور کې نه اوسېږئ، نو فقط همدغه $625 تاسو درکول کېږي. او که چېرته هر وخت چې یعنې دغه ویلفیر تاسو ته حواله کېږي بیا هغې نه وروسته که چېرته ته په کم کې اوسېږي $625 فقط تا ته درکوي.
نو هغې نه وروسته ته بیا کولی شي چې کله یو سی آی نمبر لکه مخکې ما یادونه کړه چې یو سی آی نمبر تا ته راغله ته کولی شي چې کور هم دلته ونیسي. نو چې کله کور دې ونیوله نو دغه دوه کټګوري چې کم پاتې دي بیا هغه دوه کټګوري پیسې هم تاسو درکول کېږي چې هغه په دوه کټګوریانو کې یو د کور کرایه موجوده ده او بل چې کله دلته کور نیسي دلته سیکیورټي ډیپوزیټ په نوم دلته پیسې ورکول کېږي. چې کله کور نیسي نو مخکې نه لکه $1200 یا $1500 نو مخکې نه سیکیورټي ډیپوزیټ پیسې صاحب خانه درنه اخلي. نو هغه پیسې هم تا ته ویلفیر درکوي، د کور کرایه هم تاسو درکوي او بل خرچ خوراک دپاره. دغه شو درې کټګوري. لومړی د خرچ خوراک دپاره $625 درته درکول کېږي. په دومه کټګوري کې د کور کرایه ده $425 د کور کرایه دپاره درکوي او ورپسې پاتې شوه سیکیورټي ډیپوزیټ. نو هغه چې څومره وو هغه سیکیورټي ډیپوزیټ هم تاسو ته درکوي، خو دغه سیکیورټي ډیپوزیټ دپاره چې کوم پیسې درکوي دا بیا تاسو نه منفي کوي. دا چې کوم پیسې تاسو درکوي $425 یو $625 بل دا بیا میاشتې $60 درنه څنګه کوي دا بیا درنه منفي کوي. اوس راځم دې ته چې دا تاسو به وایي چې دغه $425 چې کوم دغه د کور کرایې دپاره درکوي آیا دا بسنه کوي او که نه؟ نو واقعیت خبره ده چې دلته کورونو کرایه ډېر زیات جیګ ده. نو حد اقل که چېرته ته دلته غواړې چې یو اتاقه کور ونیسي چې یو اتاق یو اشپزخانه یو وړوکی دهلیز او پارک سره نو داسې یو $1000 پورې پیدا کېږي. نو که چېرته ته ځان ته یو کس ته غواړې چې دلته کور ونیسي نو دا خو واقعا سخته خبره ده چې ته $1000 څنګه ورته پی کوې، مشکله خبره ده. که چېرته تاسو مجرده یاست نو تاسو بیا کولی شي حد اقل 2 نفره 3 نفره یو ځای کېږي او تاسو یو کور نیسئ. که چېرته یو اتاقه نیسئ $1000 هغه بیا تقسیموي تاسې. نو دا د سیکیورټي پیسې چې کوم راځي دا هم په ټولو باندې تقسیمیږي. بیا به ځئ نو ویلفیر ته، نو ویلفیر به تاسو ته هغه سیکیورټي ډیپوزیټ هغه پیسې هم درکوي. نو دغه چې کوم کرایه دپاره د $425 تاسو درکول کېږي نو دا هم تاسو ته بس کوي او دغه $625 چې خرچ و خوراک دپاره درکول کېږي دا هم تاسو ته بس کوي. او بل لازمه دې ته چې دا خو مکمل ما تاسو تشریح کړه چې څونه پیسې تاسو درکول کېږي. دغه درې کټګوریانو ما تاسو ویلې نو دا هره میاشت کې درکول کېږي. نو دا پروسه به جریان لري تر هغه وخته پورې دا پیسې تاسو درکول کېږي چې څه وخت ستاسو کیس خو مخکې نه سبمیټ شوی تیار. نو ورپسې چې کوم دغه دوه انټرویوانې راځي، لومړی انټرویو کې یوازې بایومیټریک ده، ورپسې بله انټرویو ده نو چې هغې کې براون پیپر درکول کېږي او کاري اجازه هم تاسو درکول کېږي. نو ورک پرمیټ چې کله ورک پرمیټ د واخسته نو کاري اجازه د واخسته چې کله ته په کار شوې نو چې کله تا وظیفه واخسته کار دې واخسته بیا هغې نه وروسته ته پخپله دغه ویلفیر ته ځې او دغه پیسې په ځان باندې څنګه کوې دا قطع کوې. ځکه چې دلته کاناډا کې ته باید یو ښه کریډیټ ولري. نو که چېرته ته د دولت په پیسو باندې فرض مثال ته کار هم کوې، دولت نه پیسې اخلي نو دا چې دی ستا لیول دلته ډېر ټیټوي دلته په کاناډا کې. او دوی هم نه پرېږدي چې کله ستا اکاونټ دوی دلته چیک کوي چې کله تا ته فرض مثال پیسې راځي خو دوی هلته پوهېږي چې ته دومره درآمد لرې نو پیسې دوی هم کټ کوي. نو ښه خبره دا ده چې کله تا وظیفه واخیسته خپله به د ویلفیر ته مراجعه کوې او دا پیسې به په ځان باندې څنګه کوې دا به قطع کوې چې تر څو د وظیفه نه ده اخیستې دا پیسې دوی درکوي، هېڅ نو مشکل نشته. کرایه هم درکوي، خرچ خوراک دپاره هم درکوي، هر څه دپاره تاسو ته پیسې درکوي. او بل لازمه دې ته چې هر هغه چا چې عمر یې د 18 څخه کم وي، فرض مثال 12 14 چې څومره وي نو دوی ته تر هغه وخته پورې پیسې ورکوي تر څو چې عمر یې 18 کالو شي. یعنې تر 18 کالو پورې دوی ته پیسې ورکوي. ځکه چې هر هغه څوک چې د انډر ایج نو هغه د کار دپاره اجازه دلته نه لري، یعنې اجازه نشته د کاناډا دولت له لوري نه چې انډر ایج خلک دلته کار وکړي. ځکه دوی مکمل دوی څنګه کوي سپورټ کوي. بل لازمه دا د کورونو موضوع شوه چې یو څوک دلته نوی راغلی فرض مثال دوی به وایي چې دلته موږ کور څنګه پیدا کړو، په کوم ډول باید موږ کور پیدا کړو. ځکه چې دلته خو د کریډیټ سیستم ده چې ستا کریډیټ دلته ښه نه وي یا بیخي چې یو څوک دلته نوی راځي خو بیخي کریډیټ نه لري نو هغه به سره کم کور پیدا کوي. نو دا مشکل نشته. دلته بعضې سایټونه دي نو هغه سایټونو ته به تاسې مراجعه کوئ نو هلته کولی شي چې نږدې نه خلکو سره خبرې وکړي. ځکه چې دلته ډېر زیات
انډینز شته دي، ایرانیان شته دي. نو دا خلک چې دی موږ سره په خبرو ښه پوهېږي چې کله سړی بیا ورسره نږدې نه بیا خبره کوي چې ولا دغسې څه مشکل لرم، نوی راغلی یم او کریډیټ او دا شیان زه هسې دلته نه لرم. نو ډېر هلکانو ځکه چې دلته کورونه ونیول نو داسې څوک نه ده پاتې شوی چې هغې کور نه یې نیولی، ټولو کورونه ونیول. په همدغه سیستم باندې انشاءالله په هغې کې مشکلات نشته ده. یوازې دا د کورونو کرایه خبره شوه چې یو اتاقه تر $1000 پورې پیدا کېږي، دوه اتاقه چې دی تر 2000 پورې $2200 نو داسې پیدا کېږي، درې اتاقه $3000 بعضې چې ډېر کوشش وکړي $2500 پورې پیدا کېږي، مشکل نشته دی. که چېرته تاسې مجردان یاست بیا تاسې کولی شئ 2 نفره 3 نفره 4 نفره یو ځای شئ او تاسې یو کور ونیسئ. او که چېرته کوم څوک فامیلي دلته راځي نو طبعا هغوی ټولو ته ویلفیر حواله کېږي. نو هغوی فامیل والا کولی شي چې هغوی هماغه چې کوم پیسې چې ویلفیر نه دوی اخلي نو فرض مثال 3 نفره 4 نفره فامیل وي نو هر یو نفر $625 د خرچ و خوراک دپاره اخلي او $425 د کور د کرایې دپاره اخلي. نو دوی بیا کولی شي دا ټولې پیسې چې کوم کور کرایې دپاره دوی د ویلفیر نه اخلي نو هغې باندې دلته یو ښه کور نیسي او 3 اتاقه کور $2500 پورې پیدا کېږي. نو کولی شي ښه په طبع یو کور دوی ونیسي. او دلته به کورونه بعضې خبره شوه د برق بل او د ګیس بل او وای فای او دا شیان. نو اکثر کورونه چې دي وای فای په خپله لري نو وای فای دپاره پیمنټ نه کوي. نو د برق بل او د ګاز بل دا به تاسې ورکوئ. نو کیدای شي بعضې کورونو کې دا شیان به پرووایډ کوي تاسو ته، خو بعضې کورونو کې دا نه پرووایډ کوي. دغه پیسې چې څونه تاسو باندې راځي نو دا پیسې به تاسې ورکوئ. نو خصوصا اوس زمستان ده، په زمستان کې د برق مصارفات هم ډېر زیات دي ځکه چې دلته برقي بخارۍ او دا شیان به تاسې چالانوئ نو دې لپاره پکارېږي. نو دونه ډېرې پیسې نه راځي د برق ځکه چې دلته برق ډېر زیات ارزان دی، ګیس هم دلته ډېر ارزان دی. که چېرته داسې ویلی شم چې په 2 میاشتې وروسته یو $100 که چېرته راشي نو څه مشکلات نشته. نو خبره دا ده چې کاناډا چې دی د مهاجرینو دپاره یو ډېر ښه مملکت ده. نو مهاجرینو سره هر ډول کومک کوي چې نوی دلته راغلی سرپناه ځای درکوي، مالي کومک در سره کوي. نو د وظیفې د پیدا کولو دپاره د کار پیدا کولو دپاره دلته مختلفې ادارې دي. نو هغه ادارو ته به مراجعه کوي د ستا سکیل ته په کتو سره نو تاسو ته هماغه ډول کارونه تاسو ته پیدا کوي. نو دلته هیڅ ډول ټینشن نشته. نو د کار پیدا کولو دپاره کاري ادارې دي چې تر څو ورک پرمټ د نه راغلی مالی مرسته در سره کوي، هر ډول کومک در سره کوي، هر شی ته پرووایډ کوي. نو هغسې هم مشکلات نشته دی. دلته نور د تبعیض او دا خبرې هم نشته دی چې ولا ته د افغانستان یو بل د چین ده او بل د هندوستان ده او دا خبرې هم نشته دی. نو لکه څنګه چې د امریکا او په نورو مملکتونو کې دغه مشکلات په نورو مملکتونو کې شته دي، دلته دا ډول مشکلات نشته دي. نو دلته به ډېر ښه آرامه ژوند به دې وي. نو دلته ډېر ښه آرامه ژوند ده، څوک د سره کار نه لري. اکثره خلکو سره دغه تشویش وي چې ولا دلته زه کاناډا ته زه لاړ شمه نو دلته د مونځ او دا د جوماتونو دا به سره کم کېږي. نو دلته لکه نور مملکتونو غوندې نه ستا په مونځ باندې څوک پابندیز لګوي. دلته خپله ډېر زیات مسلمانان دي، جوماتونه شته، مونځ د کوه، جومات ته ځه، هېڅوک د سره کار نه لري. او خصوصا په کاناډا کې که هر څوک دلته راځي دا خو مختلف ولایتونه لري لکه تاسو ته معلومات دی ټورنټو ده، البرټا، برټش کولمبیا او نور. نو بعضې خلکو سره به دغه فکر او سوچ وي چې دلته موږ لومړی ځل کاناډا ته لاړ شو په کوم ښار کې به کار زیات وي، نو په کوم ښار کې باید موږ ووسو، د کوم یو ښار آب و هوا ښه ده چې موږ هلته پاتې شو. که زما منئ زما په تجربه باندې په کاناډا کې تر ټولو بهترین ښایسته ترین کوم چې ډېر ښه ښایسته هوا هم لري هغه برټش کولمبیا ده، وینکوور ښار. دا چې ډېر لوکس هوا لري. نو دلته نه دونه یخي لکه څومره چې د خلک د کاناډا په اړه فکر کوي، ذهن ته د کاناډا نوم راشي هغوی څه فکر کوي چې ولا ډېر زیات یخ به هوا به ډېر زیات دلته یخي. خو دلته دا مختلف ښارونه دي، فرض مثال په ټورنټو کې هوا ډېر یخي، البرټا کې هوا ډېر یخ ده او نور ولایتونه د کاناډا هغه ډېر زیات یخ دي. خو دغه وینکوور چې ده دا ډېر ښایسته او ډېر ملایمه هوا لري. او بله خبره دا چې دی په کاناډا کې ښایسته ترین ښار هم همدا ده، وینکوور ده او دغه برټش کولمبیا خصوصا وینکوور ښار.
اکثر د ټورست خلک ټول دلته ډیر زیات راځي، زبردست های فای بیچونه دي دلته ډیر زیات. نو هر وخت کولی شي چې سیاحت دپاره خپل چکر دپاره مازدیګري ووځه، هر طرف ته بیچونه دي، ډیر ښایسته ښایسته ځایونه دي، چکر دپاره ډیر های فای ځایونه لري. لرې لرې ځایونو څخه خلک هغوی که چېرته چکر ته راځي کاناډا ته، ټول دغه وینکوور ته راځي هغوی هم، ځکه چې دا یو ټورست ښار ده. د نورو ښارونو په پرتله دلته قیمتي لږه زیاته ده. نو قیمتي په دې زیاته ده چې دلته اکثر ټورست خلک راځي، دا د چکر ځایونه ډیر زیات لري. نو دغه نور اکثر افغانان چې دلته راشي کوشش کوي چې ټورنټو ته لاړ شي، نو هغوی ته دغه پته نه وي چې د کوم یو ښار هوا ښه ده، د کوم یو ښار کې د کار اپورچونیټیز ډیر زیات دي، کوم یو ښار ډیره ښایسته ده. دلته هم د کار اپورچونیټیز زیات دي، هم هوا یې ښه ده، هم ټورست ځای ده، ښایسته هم ده. نو تاسو کولی شئ چې که چېرته تاسو غواړئ، زما په نظر باندې دا ډېر ښایسته ښار ده د ژوند کولو دپاره. که چا سره کومه پوښتنه وي نو هغوی کولی شي چې دلته په کمنټ کې ما سره شریک کړي. نو که چا چینل نه سبسکرایب کړی، دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو آینده که هر ډول ویډیوګانې وي نو انشاءالله زه تاسو سره شریکوم، د کاناډا هر ډول د ویزو د کوم اپورچونیټیز کوم چانسونه پیدا کېږي انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. مننه.